په دې ویډیو کې راځو موږ داسې کار کوو چې نسبتاً یوه ساده او اسانه د طاقت یا نمايي افاده راخلو او هغه داسې یو پیچلي شکل ته اړوو. نو راځو هغه ساده افاده لیکو او بیا هغه شکل هم لیکو چې موږ غواړو په هغه شکل ته یې واړو او په دې به هم خبره وکړو چې په هغه شکل ته موږ ولې اړول غواړو. نو راځم دلته لیکم چې ما سره یوه افاده ده چې 1/22 ضرب دی 2 په توان د ټي. نو وینئ چې دا یوه ساده نمايي یا د طاقت افاده ده. راځم زه تاسو ته هغه شکل ښیم چې موږ غواړو د هغې ته واړو. زه غواړم دا واړوم A ضرب دی B او T پر لس منفي یو. نو داسې لانجمن شکل ته یې اړوو. ښه زه پوهېږم اوس تاسو سره پوښتنه ده چې موږ داسې یو ساده افاده راخلو ولې داسې لانجمن شکل ته یې برابرو، اخر اړتیا ورته څه لرو؟ نو خبره دا چې کله مونږ عالي ریاضیات ته لاړ شو او مونږ فزیک او کیمیا کې خبرې شروع کړو، هغې کې درس ویل شروع کړو، ښایي تاسو یو پایله یا یو نتیجه لاسته راوړئ چې هغه په دې شکل وي. او بیا چې کله تاسو کتاب ته ګورئ یا مثلا ستاسې کوم ښوونکی چې وي هغه تاسو نه په دې شکل کې هغه ځواب غواړي، نو دلته بیا دا ګټور تمامېږي چې تاسو به بیا وایئ چې ښه اوس دې شکل نه دې شکل ته مونږ څنګه واړو. او بله خبره دا هم ده کله چې مونږ دې حالت نه دې حالت ته د ځواب اړو یا دې شکل نه دې شکل ته افاده اړو یا لږ تر لږه دلته مونږ دا مثال ورکړی یو شکل نه چې بل شکل ته هغه افاده اړو. په دې کې مونږ ته دغه افادې د اړولو لاندې چې کومې پروسې دي یا کوم ګامونه دي د هغې په اړه هم مونږ ته پوهه لاسته راځي چې دا په کومه طریقه دې نه دې ته اوړي. او یا لږ تر لږه دلته چې مونږ دا کار کوو د طاقت د قواعدو په اړه خو به پې خامخا دلته اوس پوهېږو او دلته چې کومې قدمونه مونږ اخلو په هغې باندې زمونږ پوهه نوره هم قوي کېږي. ښه نو اوس تاسو دا ویډیو ودروئ او د دې د بدلولو کوښښ وکړئ. ښه راځو اوس په ګډه باندې په دې کار کوو. نو راځم لومړی کار ګورم چې زه دې کې څه شی ترسره کولی شم. دې حالت ته ګورو دې حالت ته ګورو. نو که چیرې زه داسې وکړم چې دا هم په لسو باندې په لسو یې ضرب کړم او هم یې بېرته په لسو باندې وویشم په دې شکل، نو دې کې به کوم بدلون را نشي ځکه چې صورت دا م یو ځل په لسو ضرب که بل ځل په لسو بېرته تقسیم که نو عیني خبره ده. دې کې د دې په قیمت کې اوس څه بدلون نه دی راغلی. دا اوس داسې لیکلی شم چې 1/22 ضرب دی 2 په توان د څه شی راځم دلته لیکم دا یو ټي پر لس په توان د ټي پر لس او ضرب دی ټي ضرب دی لس. نو دا مونږ په دې شکل ولیکلو. خو دلته مونږ ته ټي پر لس په توان کې لاس راغی خو دلته ورسره لس هم لرو. دې سره مونږ څه کوو؟ نو دې سره مونږ داسې کار کولی شو چې که چیرې زه راشم اسانولو لپاره که دا زه داسې ولیکم چې لومړی لس توان ورکم او بیا ضرب دی ټي په توان د لس ورکم، لږ به کار اسانه شي. اوس که چیرې تاسې دا وګورئ تاسو ته د طاقت یو خاصیت په ذهن درځي، یعنې که چیرې موږ سره وي چې A په توان د B ضرب دی C، نو دا موږ لیکلی شو چې دا مساوي کېږي A په توان د B ضرب دی C. نو کله چې A په توان د B کل په توان د C وي دا مساوي کېږي له دې سره، او A په توان د B ضرب د C دا مساوي کېږي A په توان د B کل په توان د C سره. نو اوس راځو د همدې له مخې دا برخه دا موږ لیکلی شو چې 2 په توان د لس ټول په توان د ټي پر لس او بیا دلته لرو ورسره 1/22. دا مونږ کولی شو چې 2 په توان د -15 ولیکو، خو اوس لپاره یې پرېږدو، دا بیا پای کې ورسره وګورو. اوس راځو ګورو چې دا 2 په توان د لس دا مساوي کېږي له څو سره. پوهېږو چې دا مساوي کېږي 140، نو دا به شي په توان د ټي پر لس او همدارنګه ضرب 1/22. خو اوس داسې ښکاري چې مونږ دې ځواب ته نږدې شوي یو، خو دلته -1 په کار دی. دلته مونږ سره -1 نشته. اوس دا به څنګه دا ستونزه حلو؟ نو یو ځل بیا هماغه کار کولی شو چې راځو یو ځل ورسره -1 لیکو بل ځل ورسره -1 لیکو، یعنې یو ځل ورسره یو منفي که بل ځل ورسره جمع که، نو د دې په قیمت کې څه بدلون نه دی راغلی. ښه اوس راځو دا ټي پر لس -1 دا په خپل حال پرېږدو، دغه -1 څخه ځان خلاصو. دې نه اوس څنګه ځان خلاصو؟
نو اوس مونږ د دې قاعدې څخه کار اخیستی شو که چیرې مونږ ولرو چې A په توان د B ضرب دی A په توان د C، دا مونږ وایو چې مساوي کېږي A په توان د B جمع C سره. یعنې که چیرې دوه قاعدې وي او دواړه مختلف توانونه ولري، مونږ یوه قاعده اخیستی شو، توانونه یې سره جمع کوو. همدارنګه که چیرې په داسې شکل وي یوه قاعده وي، دوه توانونه، توان کې دوه عددونه یې ورسره جمع کېږي، مونږ کولی شو چې دا بیل بیل توان سره ولیکو. نو همدې قاعدې له مخې دا مونږ داسې لیکلی شو چې دا به د دې یوه قاعده شي، دا به یو توان شي او جمع یې ورسره دا بل توان. اوس دا مونږ بیل بیل لیکو. دا چې بیل بیل لیکو مونږ ته په لاس راځي 1000 څلېرویشت په توان د څو، په توان دی دا یو ټي پر لس منفي یو او بیا ورپسې ضرب دی راځلې راخلو دې بل توان باندې، دې توان سره یې لیکو، وبلیکو چې ضرب دی 1000 په توان د څو یو ورسره که ولیکو که ونه لیکو پروا نه کوي، دا به ولیکو 1/22 ورسره ضرب حالت کې. اوس راځو دا نور هم ساده کوو، که دې ته دا توان ورم کو پروا نه کوي. نو لیکو چې دا مساوي کېږي، دا به شي دا دواړه چې ولیکو یو بل باندې 1040 دا په توان د یو همدا شی دی تقسیم پر مخرج کې پاتې کېږي 22 ضرب دی ضرب دی 1040 په توان د ټي پر لس منفي یو. اوس راځو دا به ساده کو. نو دا به شي لس په توان د څو، دو په توان د لس، او دا به شي دو په توان د 15. اوس دو په توان د لس تقسیم پر دو په توان د 15 دا مساوي کېږي له څو سره. دلته موږ سره یو بل د طاقت خاصیت راځي چې که چیرې A په توان د B پر A په توان د C ولرو، دا مساوي کېږي A په توان د B منفي C. نو راځو لیکو چې دا ټول دا برخه دینه شی جوړیږي، دینه به جوړ شي، دلته به لږ ځای ورته پیدا کو، دا مساوي کېږي 2 په توان د 15 کوم چې عبارت دی له 22 څخه ضرب دی لس څلېرویشت یا 1040 په توان د ټي پر لس منفي یو. دا ټي به لږه سمه ولیکو، ټي پر لس منفي یو. نو په دې سره دا زموږ ځواب شو. په ورځني ژوند کې موږ معمولا شیونه له پیچلي شکل څخه هغه ساده حالت ته اړو. دلته موږ څه وکړل، ساده حالت نه مو پیچلي شکل ته واړولو، او دا کله کله ګټه هم کوي. کیدای شي دوه کسان عیني کار کوي، یوې په دې شکل راواخلي بلې بل شکل واخلي، او دلته دې لپاره چې اختلاف منځ کې رانشي ګورو یو بل سره پرتله کوو یا یو بل شکل ته اړو، بیا ګورو چې دا دواړو ځوابونه یو ډول دي.